ورکه راځه چې دا د تره بچیانو کره ورسو پوه شو دوسې موز ورکولو ځان به ټیټ چاته نه راولو ځان به جګ جګ ورته ښکاره کړو راځه مات شي دا دروازه به ورو ورو ډبو کوم چرسي مرسي نه وي معبوده خراب شوي یو څه نه وي ونډوي راوځه تره بچه جوړ په خیر جوړ خیر لکه ګپ شپ ولو ګپ شپ دلته ودرېږه زه لالا ته وایم زر کوه زر کوه لالا هغه مېلمانه بیا راغلی تره د مندا ولم که نه اوف مړه تا ته ما ویلې چې ورته ووایه که نه لالا دلته په کور کې نشته ته ولې انسان ځان نه جوړوې دلته د موږکان ځان یې نه جوړوي موږ په کور کې چی شي دي دوی هم خېټه راوړي دلته ډکوي نو ما چې کړه خوره کې نه ولاړ دروازه ډبول او تربور سړی د شرمو بم سبا و شرمي ورته وایم لالا وای لالا کور کې نه صحیح ده همدې ورته وایم نو ودې لري که نه که سړی ډېر وکړي اوس هلته ورته وایي لالا کور کې نشته هغوی به له خیره بېرته لاړ شي پرېږده ولې دا شته موږ وخورو دا به چا ته بې رسوو څومره ټیم ولګېد ځان پرې تېزوي کېنه دا د انرژي کېږه راوځه یاره مازغه دې را خراب کړو یار لالا وای لالا کور کې نست داسې وایي ولکه داسې وایي لالا وای لالا نشته زه چې ځو نه دی موږ به کینو ګپ شپ به سره ولو راځه درسو راځئ پرده مرده وکړه ده راځه لکه راځه ادب سره راځه شخص ترکي ونه کې داسې نه وي راځه لالا ما خورته لالا کور کې نست خو افسر راغلل خو ته ډېر هوښیار یې الله تره بچی دا څه کوي تره بچی ډېر وخت خوره کې وي دا مړه ورزش کوي یا موږکان رانیسي موږکان پسې طرفه کې وي جوړ موږ ته د باندې ډېر خبره وکړه دا د تره بچی دا خو ډېر هوښیار دی ډېر هوښیار دی تره بچی مه کوه کالي صاحب جوړ کړو اوس نظر پسې تېز شوی ده هلکه راسه ولکه کینګ عزیزي صاحب نه راوستی کینګ صاحب ډېر ښځې راغلي مېلمانه خو برکت یې او داسې ډېر هلکه ته ورسه چای راغله راځه کینګ صاحب دلته کېناست ښه تره بچیانو بیخي نه ښکارېدی ډېر وخت شو ښه تاسو په خیر راغلي بیخي ورک وایي ډېر وخت کېږي هېڅ مو سره لیدلي نه دي مخکې هم دا کوچني راته ویل چې باندې راغی مېلمانه راغله تر زما دې راغلي ما ورته ویل ګرمي ده ډېرې مه منتظره وه تر راننه باسه دلته موږ ګورو دا خوشحالي لږ یو بل ته ورکړو خدای دې خوشحاله کړه خدای دې لا سړي باندې ولاړ ول ما راځه دلته راولو لمر تک تور کړي یا خو سپین ډېر دي ښه مې وکړه سره مې وستو زما د کله ډېر وخت کېږي ورکې هېڅ نه ښکاري دا اوس هم دوه درې کښتۍ مې بار راغستې وې غټه ټیټانیک کښتۍ هغه را روانه او په سر مې پیدا ورته کړله تایرې باندې پاس مې تایرې باندې جنګنه لګولې وه کرارې ویده وم په یخ شمال بس پیرداري مې هم کوله دا تایرې شاوخوا بس څنګه کې پوه شو ډېره غټه کښتۍ ده ګوره ها دغه کښتۍ کې زما ټیټانیک هغه تایره کې څه بیا پاس ده هغې خوا نه به زیړ لکه لوبیا سړی وخوري ښکته به ګولۍ راورېدې ډېر سخت یې وډار کړم خو دا خو ما جالۍ لګولې وم تاثیر نه پې کوو تاسې په جالۍ خو مې هسې نه تللی دا خو نه سې تللی دغه غټ مضمون زما د تره بچې زما په خیال لوبیا ډېره خوړلې وه لوبیا خوړلې وه که دال او ما خیمه د چالو چې وکړه زړه مې سکاته راچوله تاسې هغه هم کو ډزې کولې ما هلکه ستا د خوښې نوم یې واخېسته لوچا بیبي یا لوچا دا څه شی وایي داسې وایه لکه زما د خسر مخوج زما د خوښې نوم یې واخېستله